وخت مو په خیر ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 لمریز کال د غبرګولي 12مه چې د 2025 میلادي کال د جون 2 سره برابره ده. زه شبنم وزیري د دې مهال له تازه خبرونو سره او تاسې اورئ د هیواد او نړۍ مهم خبرونه له زیر نیوز سره. نوې ډیپلوماټیکه مرحله. روسیې د افغانستان د سفارت لپاره نوماند په رسمي توګه منلی. په کابل کې د روسیې فدراسیون سفیر ښاغلي ژیرنوف د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ته د روسیې لپاره د افغانستان د نوماند سفیر د منلو رسمي یادښت وسپاره. په لیدنه کې دواړو لوریو د کازان ناستې هوکړو، کاري کمیټو او دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلي متقي دا مرحله د نوې ژورې همکارۍ پیل وباله او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به په سوداګرۍ، کلتور او اقتصاد کې نوې لاره پرانیزي. لوګر ته د مخابراتو غږ ورسید. 42 نوي پایه انتنونه جوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارسمبالي مولوي نجیب الله حیات حقانی د لوګر ولایت لپاره د 42 مخابراتي انتنونو د جوړېدو خبر ورکړ. 33 انتنونه د نوې طرحې برخه دي او 9 نور د TDF پروژې له مخې رغېږي. دا پروژه به د مخابراتي خدمتونو له محرومو سیمو د اړیکو تشه پوره کړي او سیمه ییز خلک به د ټلیفوني او انټرنیټي چوپړ له اسانتیاوو برخمن کړي. فاریاب کې د بلوچ کانال د رغونې 80% چارې بشپړې شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د بلوچ کانال رغنیزې چارې 80% پرمختګ کړی. دغه کانال چې د نړیوالې موسسې FAO په مالي ملاتړ جوړیږي $80,000 لګښت پرې شوی او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره به ډیر ګټور وي. 14 افغان کډوال له پاکستان زندانونو بیرته هیواد ته راستنه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دا کډوال د قانوني اسنادو درلودو سربیره بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي وو. د هغوی د ازادۍ او بیرته رالیږد له انساني مرستو سره یوځای شوی او اوس د اړوندو ادارو لخوا مرستندویه مرکزونو ته لیږدول شوي دي. بلخ کې د اختر په موخه د ترکیې لخوا د قربانیو چمتووالی روان دی. د ترکیې د دیني چارو اتشه محمد نور اکدوغان د بلخ کډوالو رئیس مولوي اسدالله وفا سره لیدنه کې وویل چې سږکال به هم د اختر په ورځو کې تر 150 زیات غټ مالونه قرباني کړي او غوښې به یې پر اړمنو وویشل شي. مولوي وفا ډاډ ورکړ چې د یو منظم پلان له مخې د دولتي ادارو په همکارۍ به دا غوښې اړو کسانو ته ورسوي. هیواد د سیلابونو د احتمالي خطر زنګ وواهه. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې د غبرګولي په 14 او 14 نیټه د کابل، پنجشیر، بدخشان، نورستان او کونړ سیندوزو سیمو کې د سیلابونو خطر زیات دی. د خلکو نه غوښتل شوي چې د سیندونو څنډو ته له ورتګ ډډه وکړي. د خبردارۍ د اقلیمي بدلونونو د ناڅاپي اغیزو له مخې ورکړل شوی. او اوس یو په زړه پورې تاریخي خبر. تورخم کې د بابري او کوشاني تمدن نوې تاریخي سیمه وموندل شوه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د تورخم عمري کمپ شاوخوا سیمه کې یوه مهمه تاریخي ساحه موندلې چې د بابري او کوشاني دورو اثار پکې لیدل شوي. 6 زړې څاګانې، د غونډۍ برجونه او نور لرغوني جوړښتونه دا څرګندوي چې سیمه د تاریخي ارزښت درلودونکې ده. مسؤلین وایي دا سیمه به د لرغون پیژندنې ریاست لخوا تثبیت او د تاریخي ساحو ډیټابیس کې شامل شي. او اوس راځو د نړۍ مهمو پیښو ته له عزیر صافي سره. مننه شبنم چې د هیواد له وروستي پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. په تېرو 4 ساعتونو کې د اسرایلو په برید کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي. الجزیرې انګلیسي برخې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې په تېرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان وژل شوي او 503 نور ټپیان دي. دغه راز ملګرو ملتونو او خیریه بنسټونو د اسرایلي ځواکونو هغه بریدونه وغندل چې پکې لسګونه وږي فلسطینیان د خوړو د ویشلو مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. مصر او قطر د اوربند د یوې هوکړې د ترلاسه کولو لپاره نوې هڅې پیل کړي دي چې دا هوکړه د امریکا له ملاتړ سره د 15 ورځني اوربند او بشري مرستو د داخلېدو پر بنسټ ولاړه ده.
بلخوا پر غزې د اسرایلو په هوایي برید کې 14 تنه وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ د جبالیا د ګډوالو په کمپ د اسرایلي ځواکونو لخوا هوایي برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د شفا روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو له ډلې 15 ښځې او 7 هغه یې ماشومان دي. دغه برید په یو استوګنیز کور شوی چې په یو ګڼمېشته سیمه کې موقعیت لري. تر اوسه اسرایلو د یاد برید په تړاو رسمي څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې دوی یوازې د حماس ډلې وسلوال هدف ګرځوي او هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. هغوی د ملکي تلفاتو پړه پر حماس اچوي. وایي دا ډله په عام استوګنځایونو کې ځای پر ځای ده. د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیټه پیل شوه، هغه مهال چې د حماس جنګیالیو د اسرایلو پر خاوره برید وکړ چې تر دې دمه پکې له 80,000 زیات فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 123,000 نور ټپیان شوي دي. ورته مهال کولراډو کې فلسطین ته د ازادۍ شعار ورکوونکي بریدګر 6 لاریون کوونکي ټپیان کړي. د امریکا د کولراډو ایالت په بولډر ښار کې د لاریون پر مهال چې د اسرایلي یرغمل شویو د خوشي کېدو ملاتړ لپاره تنظیم شوی و، یو کس اورلګونکي بمونه پر ګډونوالو وغورځول چې له امله 6 کسان ټپیان شول. چارواکي وایي دا پیښه د شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې یو 45 کلن سړي فلسطین ته د ازادۍ شعارونو سره یوځای برید وکړ. ټپیانو کې د یو تن حالات نازک بلل شوی. د امریکا فدرالي څېړنو ادارې FBI دا برید هدفي او ترهګریز بللی، خو وایي داسې کوم شواهد نه لري چې دا پیښه د کومې پراخې شبکې یا ډلې لخوا تنظیم شوې وي. د یادونې ده چې د روان کال د مې میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې هم د اسرایلو سفارت 2 ډیپلوماټان په یو برید کې ووژل شول. له ژورو اختلافاتو سره روسیه او اوکراین د سولې دویم پړاو خبرو ته چمتو شوي. سره له دې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ ژور اختلافات لا هم پر ځای دي، دواړه هیوادونه د سولې خبرې دویم پړاو ته تیار شوي دي. د مې په 14مه نیټه د خبرو لومړۍ ناسه ترسره شوه چې د جګړې تر ټولو لوی د بندیانو تبادله یې درلوده، خو د اوربند یا سولې په اړه کوم پرمختګ پکې ونه لیدل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي اعلان کړی چې د هیواد دفاع وزیر رستم امروف به د روسي چارواکو سره په استانبول کې خبرې وکړي. ټاکل شوي دواړه لوري به خپلې طرحې وړاندې کړي چې د احتمالي سولې شرایط پکې روښانه شوي دي. د کرملین مرکچی ولادیمیر میدینسکي ویلي چې روسیې د اوکراین لخوا د سولې مسوده ترلاسه کړې او تمه ده چې د دوشنبې په ورځ پرې رسمي غبرګون وښیي. سولې په دې خبرو کې به امریکا، برتانیا، فرانسه او آلمان هم ونډه ولري، خو لا څرګنده نه ده چې دغه هیوادونه به د کومې کچې استازیتوب کوي. د ځینې شمیرو له مخې له 2022 میلادي کال راهیسې چې پوتین پر اوکراین یرغل وکړ، تر اوسه له 2.1 میلیون زیات کسان ټپیان او وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین جګړه لا هم په شدت روانه ده، که څه هم د خبرو دروازه پرانیستې ښکاري، خو د دوامداره سولې لپاره لا اوږده لاره پاتې ده. د هند په شمال ختیځه سیمه کې د سختو سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. پیټرز خبري اژانس د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو له قوله هلته د لا زیاتو روغتون وړاندوینه هم کړې ده. د حکومتي خبرپاڼې له مخې د هیمالیا په سیکیم ایالت او شاوخوا سیمو کې د زرګونو بندپاتې سیلانیانو د رایستلو هڅې هم روانې دي. د جاپان حیرانوونکی انټرنیټي ریکارډ په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټرنیټ د چټکتیا سیالي د ګرمېدو په حال کې ده، تازه جاپان یو بې ساري ریکارډ جوړ کړ. د دې هیواد د معلوماتي ټکنالوژي ملي انسټیټیوټ څېړونکو اعلان وکړ چې دوی توانیدلي د نوري فایبر په عادي کیبل کې داسې انټرنیټ تجربه کړي چې په یوه ثانیه کې تر 10,000 فلمونه ډاونلوډ کړي. دا ډیره حیرانوونکې ده چې 2.1 پیټا بایټ یا نږدې 1 میلیون ګیګا بایټه ډیټا د نوري فایبر 19 چینله کیبل له لارې 1308 کیلومتره لرې واټن ته په یوه ثانیه کې ولېږدول شي. دا پرمختګ نه یوازې د ټکنالوژي نړۍ ته نوې هیلې وربخي، بلکې ښیي چې د انټرنیټ راتلونکې چټکتیا به زموږ د تصور نه ډیره لوړه وي. او وروستی خبر هم دا چې اوکراین وایي د روسیې 40 الوتکې په یوه لرې پوځي مرکز کې ویجاړې کړي دي. یو اوکرایني چارواکي ادعا کړې چې د یکشنبې په ورځ کې د روسیې 40 الوتکې د ډرون برید په وسیله له منځه وړي. دغه برید د جګړې له لومړۍ کرښې زرګونه کیلومتره لرې په یوه هوایي اډه شوی دی. روسیې له دغه الوتکو څخه د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو لپاره کار اخیسته څو پر اوکراین له دې ځایه بریدونه وکړي. اوکراین د یکشنبې په ورځ په سایبریا کې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړ چیرې چې د روسیې د اوږده واټن ویشتونکو او اټومي وسلو وړونکو الوتکو تمځای و. دا لومړی ځل دی چې اوکراین دومره لرې له جنګي جبهې څخه د باندې 4300 کیلومتره واټن کې برید کوي. بهرني خبرونه همدومره و، له ملتیا مو مننه.
او اوس هم له ورزشي ډګر نه. کابل او نورو ولایتونو کې د جودو، فټنس او باډي بلډینګ سیالۍ روانې دي. په کابل کې د 100 تنو جودو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي چې موخه یې د زون لپاره غوره ورزشکاران ټاکل دي. همداراز 221 ورزشکاران د فټنس او باډي بلډینګ په سیالیو کې ګډون لري. عمرزی د IPL په لوبو کې بیا ځل وځلید. د هند په غوره لیګ کې عمرزی د ممبئی پر وړاندې 2 مهم توپ وهونکي وسوځول. که لوبه یې وګټي نو پایلوبې ته لار مومي. ګیلن ماکسویل له یو ورځني کرکټ تقاعد واخیست. د استرالیا تکړه لوبغاړی ګیلن ماکسویل وایي چې له یو ورځني کرکټ وروسته به 100 اوریزو لوبو ته دوام ورکړي او راتلونکي نړیوال جام ته سترګې په لار دی. د نن ورځې د خبرونو ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا الله مو مل شه. زړه کې مو